د ورځې نږدې 12 بجې دي. د پنجشیر ولایت پر لور مسافر پیل کړی. په هیواد کې هغه یوازینی ولایت چې د طالبانو په راتګ سره پکې د نورو ولایاتو برعکس نښتو زور واخیست. زموږ د دې سفر موخه د یاد ولایت د امنیتي، اقتصادي، ټولنیز وضعیت او وروستیو تحولاتو او بدلونونو په اړه معلومات راټولول دي. له کابو 2.5 ساعته مایزل وروسته د احمد شاه مسعود مقبرې ته رسیږو. دا هغه مقبره یا زیارت دی چې په اړه یې داسې ګنګوسې خپرې شوې چې ګواکې دغه ولایت ته د طالبانو په راننوتو سره ویجاړه شوې ده. د دې ترڅنګ یو شمېر طالب چارواکي په دغه سیمه کې د روسانو د وخت د یو شمېر درنو وسلو او ډیفوګانو د شتون خبره کوي، هغه چې په وینا یې تازه د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري کشف شوي دي. که څه هم له پوره هڅو سره د چارواکو له لوري د احمد شاه مسعود مقبرې ته د ننوتو اجازه رانه کړل شوه، خو طالب سرتیري هغه ګنګوسې هم ردوي چې ګواکې یا د مقبره د دوی له لوري تخریب شوې ده. دا 100% کاره ده چې دلته امارت اسلامي مجاهدین راغلي دي او امنیت نیولې ده، د قبر امنیت نیولې ده، د ډیپوګانو امنیت نیولې ده. 100% موږ د افغانستان ټول ملت ته ډاډ ورکوو چې بالکل دا ځای په امن کې ده. مجاهدین دي، قطاعات کې پراته دي، د جویجان قطاعات دي، فراه دي، فاریاب دي، ټول قطاعات دلته ځای پر ځای شوي دي او امنیت دې ځای نیولی دی. دا بیا د پنجشیر په ورزشي سټوډیوم کې هغه 3 هلیکوپټرې دي چې ویل کېږي د کابل له سقوط سره هممهاله پکې یو شمېر پخواني دولتي چارواکي راغلي. طالب مشران وایي دوی د ساتنې لپاره کسان ګمارلي ترڅو یې د تخریب مخه ونیول شي. بل لوری یو شمېر کاروباریان د هېواد د نورو ولایاتو په څیر له خپل روزګار څخه ناراضه دي. دوی وایي وروستیو بدلونونو یې پر کاروبار خورا منفي تاثیرات لرلي دي. صفی الله چې له شاوخوا 15 کلونو را په دېخوا د کابل پنجشیر پر لاره رستورانت لري وایي پخوا به په اوسط ډول د ورځې شاوخوا 400 کسان د ده رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راتلل چې ډیری برخه یې له کابل او بېلابېلو ولایاتو څخه په میله او چکر راغلي ځوانان وو. خو په خبره یې اوس یې شمېر له 15 څخه تر 10 کسانو راټیټ شوی چې ورسره د دوی کاروبار هم مخ پر ځوړه روان دی. مثلا سابقا مقدر کاری نبود، منتها در تابستان و در وقتهای گرمی ها مردم به چکر می آمد و به میله می آمد، کار بار ما خوب بود. صاحب به چکر کسی بالقطع نمی دیگه 80% در کار بار ما تغییرات آمد. یک هفته قایم بودیم، بعد از یک هفته بعد که اینه چالان کردیم امکان داره که 5 نفر 10 نفر اگر از ما نان خورده باشد دیگه اینمی تو دست به حالش شتگی خوب است. کار نیست، کار گم شده، مردم نیست دیگه. خود از این چیزای امارات خودشان نان دارن و دیگه دارن دیگه، از رستوران ها کسی استفاده نمیکنه. غیاث الدین یو بل ځوان دی. دی د پنجشیر ولایت په بازار سیمه کې د سامانۍ دکان لري. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو په راتګ سره د کاروبار هم په ټپه درېدلی. نوموړی چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی وایي د کاروبار د نشتون له امله ان د وچې ډوډۍ پیسې هم نشي ګټلی. سابق کاروبار ما خوب بود، 1 سال 2 سال 3 4 سال 5 سال 4 سال یک ماه 2 ماه شده کاروبار ما بیخ پرچه بود. کل وسایل‌های ما را از کابل بردیم. در کابل هم کاروبار نیست، مردم بیچاره و بیروزگار و غریب و بسیار آواره و دربدر شده. از پنجشیر بسیار مشکلات زیادی با مردم پنجشیر. خواسته‌تان شما چی است؟ خواست من این است که از امارت اسلامی افغانستان و مردم پنجشیر خدمات ارائه کنم. مردم غریب بیچاره از یافت، مردم طفلش، خوردش، کلانش آواره و سرگردان است. دې ته ورته د سیمې اوسیدونکي وایي چې د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په خرابېدو سره د پنجشیر ولایت ډیری اوسیدونکي کډوالۍ ته اړ شوي او لا هم دغه چاره دوام لري. مردم رفته رو هیچ کسی میره، کسی میایه کوچ خود میبره، کوچ کده رفته رو هیست. سرنوشت مردم کلگی در قبرستان بره دیگه از گشنگی. آره هر ما خود من 7 نفر عیال است. اگه ما مزدوری هم پیدا کنیم 200-300 روپیه به 7 نفر عیال شما قضاوتش کنید چی میشه؟ حتی نان خشکش کمی سیر نمیشه، چایش از کجاشه، بوریش از کجاشه، قطخش پیوی کچالیش از کجاشه. مردم پنجشیر کل پنجشیر تغییر کرد. کابل رفته، مزار رفته، هر طرفی که رفته پنجشیر تغییر است دیگه. تنها یگان تاری سفید در منطقه اگری سفید دوری سفید مانده دیگه کسی نیست.
بل لوری د پنجشیر ولایت امنیتي چارواکي هغه ادعاوې هم ردوي چې ګواکې د دغه ولایت ډیری اوسیدونکي نږدې ولایاتو ته کډوال شوي. امونیا قمندان مولوي داد محمد وایي له پنجشیر څخه یوازې هغه کسان په وتلو دي چې د دغه ولایت اصلي اوسیدونکي نه دي او د کابل او یو شمېر نورو ولایاتو د نیولو پر مهال یاد ولایت ته راغلي. دیگه این کاملا بی بنیاد دیگه اساس واقعی نداره. کسایی را که شما میبینید که دیگه حمل و نقل و بار دارن از قبیل وسایل خانه، اونا در حقیقت ساکنین این سرزمین نبودین. برای شما معلوم است آخرین ولایتی که سقوط کرد البته ولایت پنجشیر بود و ولایتایی که دیگه در جوار پنجشیر بودن کاپیسا، پروان، همچنان قندوز، تخار. زمانی که در اوجا دیگه مجاهدین فتوحات برشان الله رب العزت داد، او مردم ها بالایش فشار آمد، اونا آمده بودن داخل پنجشیر و حالی هم که میبینیم بعضی کسایی که از پنجشیر انتقال میکنن دیگه ما برایش هماهنگی داریم. اونا اکثریت کسانی هستند که در او وقتی که ولایت‌ها سقوط میکرد وارد پنجشیر شده بودن، دیگه حالی دوباره میرن به طرف دیگه مخانه و کاشانه خود. یکی از طرف مجاهدین ملت پنجشیر دیگه زیر تهدید باشن کاملا به اساس به بنیاد است. دیگه اونایی که میرن مردم پنجشیر اصل نیستن. که څه هم د هیواد په نورو ولایاتو کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شوي خو پنجشیر کې لا هماغسې تړلي پاتې. د دغه ولایت اوسیدونکي د افغانستان له اسلامي امارت څخه د ښوونځیو د ژر پیل غوښتنه کوي. مکاتب اگر به زودی باز نشه نسل آینده رو به بیشتری نمیرود، رو به بساطی میرود، نسل آینده کاملا بی‌سواد میشود و نسل آینده ما دیگه توقع از این نمیره که فامیل ما از این کاری رو دیگه توقع داشته باشیم. په ورته مهال د اسلامي امارت چارواکي وایي چې ډیر ژر به ښوونځي او ورته زده کړیز مرکزونه د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي. دوی وایي اوس مهال په پنجشیر ولایت کې هیڅ راز جګړه نشته او هڅه کوي چې د وګړو امنیتي او اقتصادي ستونزې له منځه یوسي. اسلامی ها مکتب‌های پنجشیر فعال نشده، دیگه کل جای فعال شده، دیگه ولایت‌ها در پنجشیر هم با زودترین فرصت فعال میشه ان شاء الله. دخترها باید صنفایشون جدا شود، دیگه درس تعلیم دخترها گرفته نمیشه از پیشان، صنفایشون خالی جدا میشه بس. موږ هغه ځوانانو ته ډاډ ورکولی شو چې اوس هم د دغه کندهار نو هلمند منطقې څخه ځوانان اوس موږ وینو چې دلته اوس راغلي دي د هغه تفریح دپاره د منظرې دپاره چې دا منطقه ویني چې دا څنګه ښه منطقه ده او هغه ځوانان چې اوس نه دي راغلي هغو ته هم ډاډ ورکوو چې منطقه په امن کې ده، کولی شي راشي خپل منطقې باندې په دا منطقې وګرځي، خپل منظرې وکړي، څه خبره هېڅ مشکل نشته ورسره. نه اوس دښمن په دا شاوخوا کې وجود لري نه ټاک شته. طالب ځواکونه یو شمېر هغه ادعاوې هم په کلکه ردوي چې ویل کېږي په دغه ولایت کې د طالبانو له لوري د عامو خلکو کورونه بې اجازې تلاشي کېږي او یو شمېر وګړي ځورول کېږي. د اسلامي امارت غړي وایي هڅه کوي چې د خلکو لپاره آرام او سوله ییز چاپیریال برابر کړي.